أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. صدق الله العظيم. نن د سوره بقره درس نمبر 155 به شروع کو. په دغه کې سوره آل عمران سوره بقره خو ختم شوه. په دغه کې به آیات نمبر 10 11 او 12 ترجمه او تفسیر وکړو. ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کفر کړي لن تغنیا هیڅ به فایده ورنکي عنهم دوی ته د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه مالونه د دوی نه بچیان د دوی من الله د الله نه شیئا یو څیز و اولئک او همدا خلک چې دي هم دوی وقود النار د اور خس دي د اور دپاره به خس وي دوی کدأب آل فرعون لکه همدارنګې حال وه همدارنګې عادت وه هغه د آل فرعون د فرعون د تابعدارانو والذین او د هغه کسانو من قبلهم چې د ده نه مخکې وو د دوی نه مخکې تیر شوي لکه سمودیان عادیان کذبو چې هغوی به تکذیب کوله بآیاتنا زموږ د آیاتونو فاخذهم الله بس ونیول دوی لره الله بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی والله او الله چې دی شدید العقاب سخت سزا ورکوونکی دی سخت عاقبت ورکوونکی دی. قل تو توایه للذین هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی ستغلبونه ډېر زر ده چې هغوی به مغلوبه کړی شي ډېر زر ده چې تاسې به مغلوبه کړی شوئ وتحشرون او تاسې به جمع کړی شوئ الى جهنم جهنم ته وبئس المهاد او ډیره بد ځای د اوسېدو ده. خو نن په د اولني آیات کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسې ته دا خبره کوي چې زما په دربار کې زما په عدالت کې ستاسې پیسې هیڅ فایده نه کوي. څومره غوړ خاندان دي وي څومره اولاده دي وي څومره مالونه دي وي دا د الله په دربار کې هیڅ زیرو دي زیرو. په دغه دنیا کې خو چې پیسې د سره وي هر سړی د ته چینګ چینګ کېږي خاندان دې زیات وي هر سړی د نه لږه څه وي ډارېږي حتی چې حکومت هم درته دومره څه نه یایي خو د الله په دربار کې دا هیڅ شی فایده نه کوي. صرف او صرف ستا نیک اعمال به تا بچ کوي. نو الله پاکه فیصله مو تاسو ته وکړه چا چې کفر وکړه دا به هغې دنیا کې د مال د اولاد د هر څه دنیاوي رتبې وي که پولیس وي که فوجي وي هر شی دا به هلته په خپل ځای وي که د پیغمبر ځوای هم وي دا به هلته فایده نه کړي چې وایي چې زه د الله زه د پیغمبر ځوای یم خیر ده که ما ګناهونه کړي دي ما جنت ته بوځه نه دوی به بلکې شی وي د جهنم خاص به وي. خاص مطلب هلته نور ته چې لرګی چاوي خلکو ته خاص یایي که نه اردو کې ورته ایندن یایي دا به الله پاک تا به جهنم ته دغې پاره چوي چې دا اور تاسو څه شي تیز شي. دغه دنیا کې مو اور تیزوو په لرګیو په تیلو باندې ګیس نه پټرولو نه هغې دنیا کې به اور په شي تیزیږي او دومره خطرناک اور وي چې تیږه ورچاوي نوره بعد تیزیږي یا تیږه به ورسره هرې هرې شي. دغه دنیا کې چې اور ته تیږې ور واچوي اور مړ کېږي کمزوری ده هغه دنیا اور به دومره خطرناک وي دومره تیز به وي چې نوره به مو څه زیاتېږي. بل آیات کې الله پاک موږ تاسو ته دا خبره کوي همدا حال همدا عادتونه د فرعون هم وو. فرعون نه مخکې یا دوی نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي کافران لکه سمودیان عادیان دا به مخکې انشاءالله دغه بحثونه راشي هغوی ټول دغه ځای کې که تاسو سوچ وکړئ یوه خبره معلومیږي د ټولو کافرانو چې دی یو عادت دی. څه مطلب د ټولو کافرانو یو عادت دی بس چې که د مشرق کافر دی که د مغرب کافر دی په یوه لین روان دي چې د الله د دین خبره شي ټولو ته په یوه غاګردارېږي
چې مخالفت یې وکړي. نو د نن سبا چې څومره یهودیان کفار مشرکین دي دا ټول د هماغه د فرعون هماغه د حامان د کعب ابن اشرف د هغو بچیان دي. دا بل آیات کې الله پاک متاسو ته یوه خبره کوي چې کله هغه نجران نه هغه خلک روانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مناظره وکړي د هغوی چې هغه کوم پادري وه علقمه نو هغه په کچر نه ناست وه هغه کچر یارې کې تندکه وخوړله څه وي چې خپه یې بنده شي ټاپ یې وویله نو دغه وخت کې هغه ورور وه کرز هغه زموږ پیغمبر ته خیرې وکړې تعس الابعد لرې دې شي عزت نه هغه نبي علیه السلام داسې یې ووې دا هغه ورته ووې پادري چې چپ شه تعست امکای تا مور دې داسې شي هغه ویلې تا خو خپلې مور ته خیرې وکړې دا خو دواړه ورونه وو که نه یا چپ شه هغه رښتو پیغمبر دی نو دا کرز ورته ووې خو چې رښتو پیغمبر دی نو بیا ویلې معنې نه چې دا دې موږ ټول دې راون کړي وو مناظرې ته داسې چل لکه زه هغه ومنم نو بیا څومره چې د بادشاهانو طرف نه موږ ته پیسې میلاویږي دا عزتونه چې دي دا ماړې چې مفته ته میلاویږي دا به ټول په موږ باندې شي دومره ظالمانو ښه پوهېدل ښه ورته پاته وه چې د آخري پیغمبر دی خو بس نه یې منل څه شي پاره یې نه منله دنیا پاره یې نه منله بس بیا هغه وخت کې داسې چل وه چې په مدینې منورې کې دا 3 قبیلې د یهودیانو وې بنو نذیر بنو قنقاع او یوه بله هم ورسره وه بنو قریظه دغو دریو کې دغه دوی خو چې وي بنو نذیر او بنو قنقاع دغو خو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اسلحې واچولې چې بس موږ جنګ نه کوو دسه موږ نه څه ټیکس میکس هر شی شوي چې نخله درکوو یې او د قریظه چې وه دا لږ مشروطه وه دغو جنګ وکړه خو دوی هم بیا څه شول اسلحې وغورځولې ګیر شول ځوانانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې دا ورته څه کوئ حلال کوئ او ښځو نه وینځې جوړې کوئ د نورو نه غلامان جوړ کوئ او وخت کې دا فیصله شوې وه دا خو داسې چل وه چې کله غزوه بدر وشوه نو مسلمانان ډېر په شان او شوکت کې وو دا یهودیان غلي وو څه یې نه وې غزوه بدر اول غزوه بدر بیا هغه نه بعد چې دوی لیدل ودرېږه چې د حالت نوره شی کېږي بیا چې غزوه احد وشوه غزوه احد کې اول کې مسلمانانو لږ داسې شکست وخوړه خو بیا یې څه وکړه فتح یې وګټله نو دوی چې دا ولیدل والا دا خو مسلمانان کمزوري دي بس د کعب ابن اشرف چې وه دا 8 کسانو سره لاړه مکې ته دغې پاره لاړه چې هغوی سره ودرېږي او جنگ ته تیاري ونیسي او د نبي علیه السلام په خلاف جنگ وکړي که څه د هغو وختو کې د کافرانو به یو بل سره اتحاد کوله او نن سبا هم دا کار کوي د مسلمان خلاف ټول یو ناټو جوړه کړي یو بل سیستم جوړ کړي چې مسلمان ختم کړي خو دا د الله دین دی نه ختمیږي نو هغوی هلته هم شکست وخوړه د الله دین سره چېرته مقابله کېږي جاء الحق وزهق الباطل حق چې راشي حق راغله باطل څه شه لاړه ختم شه نو الله پاک هغې خبرې ته اشاره کړې ده چې کافرانو تاسې ډېر زر ده چې مغلوبه کېږئ تاسې به ختم شوئ دا یهود هغه وخت کې دومره ظالمان وو چې دوی مدینې منورې کې اوسېدل دلته ذهن ته یو سوال ارسي دا خبره ولږ وروسته درته وکړم چې دوی دا مدینې ته ویلې راغلي وو دوی خو اصل کې د اسرائیل وو که نه هلته شی کول دا داسې کیسه وه چې نبي علیه السلام نه 900 کاله مخکې یو بادشاه وه ابو کریب هغه ذکر قرآن شریف کې ما روان دی انشاءالله وخت سره به زه تاسو ته هغه کیسه هم بیا وکړم دته معلومات شوی وه پخواني کتابو کې د نبي علیه السلام علامې وې چې داسې آخري پیغمبر برسي مکې نه بې خلک ارشړي مدینې ته برسي نو هغه یو خط ولیکله چې ای د الله پیغمبره که ما وخت کې راغلی نو زه به تا خپې مینځم او په تا به ایمان راوړم
او که ما نه بعد راغلی نو زه به نه وم دغې دنیا کې. دا خط چې وه یو نسل نه بل نسل ته بتله. نو یوه ورځ یهودیان تجارت ته راغلي وو مدینې ته، هغوی دا خط ولیده. هغوی وویل چې والا آخري پیغمبر هم دلته راځي. هغوی ته هم پاته وه خو ځای ورته نه وه معلوم. نو ډېرې ډالې راغلې. نو هغه وخت نه دوی دا په انتظار وو. خو هغه وخت چې کوم یهودیان وو هغوی دا عهد کړی وه چې آخري پیغمبر راشي موږ به عزت کوو، موږ به ایمان پرې راوړو. خو دا وروسته چې دا کوم نوی نسل کې پیدا شو هغوی کې ضد وه. دا ضد ډېر مردار شی دی، حتی چې اسلام نه سړی وباسي. که دوی کې دا ضد نه وای نو دوی به په خپل زموږ پیغمبر د ایمان راوړی وه. ښه ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی لن تغنیه هېڅ فایده به ورنه کړي عنهم د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم اولادونه د دوی من الله شیئا د الله نه یو څیز واولئک همدا خلک هم وقود النار هم دوی به د اور خاص وي کدأب آل فرعون لکه دارنګې عادت وه د آل فرعون والذین او هغه کسانو من قبلهم چې د دوی نه مخکې تیر شوي کذبو هغوی تکذیب کړی وه بآیاتنا زموږ د آیاتونو په نسبت فاخذهم الله بس ونیول دوی لره الله بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی والله او الله چې دی شدید العقاب سخت عقاب والا دی قل للذین تو ورته وایه هغه خلکو ته کفرو چې کفر یې کړی ستغلبونه ډېر زر ده چې دوی به مغلوبه شي وتحشرونه او دوی به راټول کړی شي الی جهنمه جهنم ته. دلته یو سوال پیدا کیږي الله پاک خو چې د کافران به مغلوبه شي نن سبا خو نه دي مغلوبه. هغه وخت کافران خیل هغه وخت کې ټول څه شول رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس لاندې شول مکه ته نه ونیوله مدینه ته نه ونیوله یمن ته حتی چې ترکیې ته خبره ورسېده یورپ ته د عمر رضی الله عنه په وخت کې خبره روانه وه خو هغه غریب شهید شو یهودیانو خپله وي که دا عمر رضی الله عنه یو کال نوره ژوندی وای دا ټول مغرب بیا څه کړی وه فتح کړی وه. خو بیا وروسته داسې د عمر رضی الله عنه نه بعد داسې موږ کې بېغیرته بادشاهان پیدا شول چې کومې منځه کې موږ ته نیولې وې موږ خو نوره ونه نیولې چې هغه خپلې شته اوس څه کوی نه شو ساتلی نه شو. الله دې په موږ ورحمېږي. وبئس المهاد او دا ډېر بد ځای د اوسېدو دی. نن دپاره همدا بس دی وما علینا الا البلاغ.